پوهیږئ چې ډاکټر نجیب الله له پاکستان څخه خپل غچ څنګه اخیستی و؟ په دې لنډ راپور کې راسره واورئ. شهید ډاکټر نجیب الله په کابل کې د بهرنیو رسنیو سره مرکه درلوده. په پلازمینه کابل په هماغه وخت کې 2 راکټونه ولګېدل. خبریال د شهید ډاکټر نجیب الله نه وپوښتل چې دا ولې او څوک دا کار کوي؟ ستاسو غبرګون به دغه راکټونو ته څه وي او تاسو څه کوئ؟ کمساري ولسمشر وخندل. دا نو واضح خبره ده چې دا ډول ترهګریز بریدونه یوازې پاکستان کوي. دا او داسې نور راکټي بریدونه هم د خپلو لاسپوڅو په مټ یې وکړل. بیا یې لنډه ساه واخیسته او خبریال ته یې وویل: زما غبرګون دا دی چې دا مایک نه زه دوی ته اعلان کوم. تر راتلونکو څو ورځو به د دغې حملې غچ اخلم او داسې بدل به یې اخلم چې په راتلونکي کې پاکستان به یاد ساتي. 4مه ورځ په کراچۍ کې له وعدې سره سم د پاکستان د پوځ په تاسیساتو داسې حمله وکړه چې تر 250 پنجابي عسکر یې د جهنم کندې ته ور واچول. تاسو پوهیږئ که چېرې ډاکټر نجیب الله ژوندی وای، د افغان سفیر نجیب الله علیخېل معصومه لور سلسله علیخېل به اوس همداسې به دا پیښه پاتې وه. ومنه اوس به سفیر او سفارت په ډاګه ختم شوی وي د پاکستان. اوس اړینه ده چې په دغو حالاتو کې د ګاونډیانو په خلاف قاطع دریځ ولرو.